غزني کې د اولمپیک عمومي ریاست له لوري د یوه ملي سوداګر په مالي همکارۍ د اتو ولایتونو او 9 ټیمونو ترمنځ د نیزه وهنې سیالۍ پیل شوې. د مسؤلینو په وینا په دغه سیالیو کې د کابل، غزني، پکتیکا، خوست، لوګر، میدان وردګ، زابل او پکتیا ولایتونو ټیمونو ګډون کړی او 2 ورځې به دوام وکړي. د دوی په وینا د دغه سیالیو موخه د لوبغاړو همغږي او د ملي ټیم لپاره د لوبغاړو غوراوی دی. د افغانستان د اسلامي امارت د تربیت بدني عمومي ریاست کوشش کړی ده چې ورزش ته توسعه ورکړي. ورزش په اوس وخت کې له مرکز پلازمینې کابل څخه ولایتونو ته غځېدلی ده. له ولایتونو څخه ولسوالیو ته او له ولسوالیو څخه لرې پرتو کلي او بانډو ته هم ورزش توسعه پیدا کړې ده. الحمدلله موږ د افغانستان په هره برخه کې اوس د ورزش یوه نمایندګي لرو. د دې لوبو اصلا مطلب خو دا ده چې موږ باید خارجي لوبو ته لوبغاړي وروزو. دې کې منتخب ټیم ته یا مثلا ملي ټیم ته ښې څېرې وپېژنو. این تورنمنت برای 2 روز است. این بین 9 ولایت است: ولایت کابل، میدان وردک، غزنی، غزنی، پکتیکا، خوست و لوگر. بین این ولایات بازی میشه که الحمدلله در یک فضای بسیار خوب، در یک فضای بسیار مناسب این تورنمنت افتتاح شد که ما شاهد افتتاح بودیم. ورته مهال لوبغاړي هم د دغه ټورنمنت په جوړېدو خوښ دي او له حکومت څخه غواړي چې د ولایتونو په کچه د دوی لپاره معیاري لوبغالي جوړ کړي او لوبغاړو ته پوره پاملرنه وکړي. لکه څنګه چې تاسو شاهدان یاست د دغه نوې لوبې نه بلکې دا د مونږه کلتوري عنعنوي او دغه مونږ ته د تاریخ نه پاتې لوبې دي او د دې د رشتو په حساب باندې دونه ویلی شو چې باید راتلونکي ماشومان د مونږه نوي پلیران ګراونډ ته راسي، میدان ته راسي او د دغې لوبې ته نړیوال حیثیت وروبخي او دغه لوبې باید رشد وکړي او تر نړۍ پورې د مونږ لوبې ورسېږي. الحمدلله چې نن د فضا له لارې الحمدلله په ټول افغانستان کې د امنیت دا ټولو ته ورکول شي. الحمدلله مهم شی په افغانستان کې امنیت چې امنیت راغی پاتې شي د ورزشکارانو لپاره چې نن نوې لوبې افغانستان ته را روانې دي. یوه همدا ستونزه موږ د هغه د میدانونو د نه په ولسوالیو کې موږ میدان نه لرو، نه په داخل دی ولایت کې دغه ځمکه چې اوس موږ ټورنمنټ جوړ کړی ده دا شخصي ځمکې دي. په دې باندې میدان موږ ترتیب کو جوړم کو په یو ولایت کې موږ میدان نه لرو. هغه ولایتونه چې نیزه وهنې اسونه لري، ورزشکاران لري، د هغوی ټولو ضرورت او میدانونه باید هغوی ته جوړ شي. د مسؤلینو په وینا تر دې وړاندې په پکتیا، خوست او پکتیا ولایتونو کې هم ورته ټورنمنټونه جوړ کړي او په راتلونکي هم پلان لري چې په نورو ولایتونو کې هم ورته سیالۍ په لاره واچوي.